زه به خامخا واده کوم او د کلي تر ټولو ښکلې ژینې به زما ناوې وي. که ټول خلک را باندې وخاندې هم زه به خپله مینه پیدا کوم. آیا تاسو کله داسې لیونی لیدلی چې هره روز د خپلو عادي خوبونه ویني؟ په یو ښکلي کلي کې یو عجیبه هلک اوسېده. د هغه نوم جانان و. هغه نه کار کوه، نه به یې د چا خبره منله، خو یوه هیله یې شپه او ورځ په زړه کې وه. هغه غوښتل واده وکړي، خو د کلي ټول خلک به پرې خندل او ویلې به یې: جانان، ته لا خپل ځان نشې سمولی، واده به څنګه کوې؟ خو یوه روز داسې پیښه وشوه چې د جانان ژوندي بدل کړ او ټول کلی یې حیران کړ. راځئ وګورو چې د لیوني جانان د وادې د ارمان څنګه پوره کیږي. په یوه ښکلي او شنې کلی کې ډېر خوشحاله خلک اوسېدل. هلته باغونه وو، چینې وې او ماشومان به هره روز لوبې کولې. په همدې کلي کې یو لیوني هلک اوسېده چې نوم یې جانان و. جانان به سهار له خوبه پاڅېده او سمدستي د یې د وادې خبره شروع کړې. کله به یې ځان ته په شیشه کې کتل او ویل به یې: واو، زه خو ډېر ښکلي یم، خامخا به یو ښکلي ناوې پیدا کړم. بیا به کوڅې ته راووت او هر چاته به یې ویل: تیار شئ، ډېر زور زما واده دی. خلک به وخندل. یو ماشوم به ویل: جانان، ناوې دې چیرته ده؟ جانان به په ډاډه غږ ویل: لا نه ده راغلې، خو په لاره کې ده. ټول به پرې وخندل. ورځې تېرېدې، خو جانان به هماغه خبرې کولې. یوه روز هغه د کلي مشر ته ورغی. جانان وویل: مشره، زما د وادې بندوبست وکړه. مشر وخندل او ویل: جانان، واده یوازې په خبرو نه کیږي. یو ښه انسان باید کار وکړي، مسؤلیت واخلي او د خلکو مرسته وکړي. جانان وویل: که زه دا هر څه وکړم نو بیا به واده کم. مشر وویل: اول ځان ثابت کړه. جانان ډېر فکر وکړه. سبا سهار یې پرېکړه وکړه چې د خلکو مرسته به کوي. هماغه روز یوې بوډۍ ښځې د ابو ډرم بالټي پورته کړې وه. جانان ورمنډه کړه او بالټي یې کور ته ورسوه. بوډۍ ښځې ورته دعا وکړه. جانان ډېر خوشحاله شو. بله روز د یوې مشر خر ورک شوی وه. جانان څو ساعته په پټو کې وګرځېده او بالاخره یې خر پیدا کړ. مشر ورته وویل: جانان، تا نن لوی احسان وکړ. ورو ورو د کلي خلک حیران شول. هغوی ویل: جانان بدل شوی دی. خو ازموینه لا پاتې وه. یوه شپه سخت باران وشوه. سیلاب راغی او د کلي کوچني پل یې خراب کړ. خلک بند پاتې شول. هیڅوک نه پوهېدل څه وکړي. جانان سمستی را پاڅېد. هغه د کلي خلک راټول کړي. ډبرې، لرګي او رسۍ راټولې کړې. ټوله ورځ یې کار وکړ. خلک هم ورسره مرسته وکړه. بالاخره نوی پل جوړ شو. کله چې خلک له پل څخه تیر شول، ټول خوشحاله شول. د کلي مشر وویل: جانان، موږ ته وښودله چې انسان د عمل له لارې لوی کیږي، نه د خبرو له لارې. په کلي کې یوه جنین اوسېده چې نوم یې ګلناس وه. هغې د جانان ښه کارونه ولیدل. هغې خپل پلار ته وویل: جانان مخکې لیونی وه، خو اوس ډېر مهربان او ښه انسان شوی دی. د ګلناس پلار هم د جانان بدلون ولید. هغه جانان راوغوست. ویل: جانان، زه ستا زحمت او ښه اخلاق وینم. جانان خوشحاله شو. هغه فکر کو چې اوس به د واده خبره کیږي. خو د ګلناس پلار وویل: یوه وروستۍ ازموینه پاتې ده. جانان حیران شو. کوم ازموینه؟ هغه وویل: باید یو کال همداسې ښه کارونه وکړي. جانان ومنله. یو کال وروسته جانان د کلي تر ټولو محبوب سړی شو. هغه به له ماشومانو سره مرسته کوله. له بوډاګانو سره به یې لاسنیوي کوه او هر وخت به یې ښه خبرې کولې. بالاخره د کلي مشر اعلان کړ: جانان خپل ځان بدل کړی دی. اوس هغه د وادي مستحق دی. ټول خلک خوشحاله شول. د جانان او ګلناز واده وشو. ټول کلی راټول شو. اټنونه وشول. سندرې وشول. جانان په خوشحالي وویل: ما زده کړل چې خوبونه یوازې په خبرو نه پوره کیږي. د خوبونو لپاره باید هڅه وشي. ټول خلک وخندل او ورته چای مو وهلې. मेरा शादी है और वो सबसे खूबसूरत लड़की है गांव में. अल्लाह की कुदरत ने तो जीत लिया.
ګرانو ملګرو، انسان که هر څومره کمزوري وي، د هڅې، صبر او ښه اخلاقو په وسیله خپل ژوند بدلولای شي. په نورو مخاندئ، ځکه هر انسان د ښه کېدو فرصت لري. ښه کارونه تل ښه پایله لري. که تاسو ته د لیوني وعدې دا په زړه پورې پښتو کارټون کیسه خوښه شوه، نو ویډیو لایک کړئ، خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ او د پښتو ټون هب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ښکلې کیسې پورې، په امان الله. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.